بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو زده کوونکو، تیر لسم ټولګي نه بعد چې موږ تاسې په مقناطیسي کوانتم نمبرونو لیدلي داسې مو ویلي وو چې مقناطیسي کوانتم نمبرونه دا هغه نمبرونه دي چې په فرعي ساویو کې موږ ته د اوربیټالونو شمیر راښایي. یلی مو چې فرض مثال اس فرعي ساویه ده، دا یو اوربیټال لري. د پی فرعي ساویه ده 3 اوربیټالونه لري، او ډي دا 15 اوربیټالونه لري، 1 2 3 4 5. او اف فرعي ساویه زده کوونکو 7 اوربیټالونه لري. د خانې چې زه رسموم صندوقچې دې ته زده کوونکو چې ویلی کېږي اوربیټالونه 1 2 3 4 5 6 7. اف 7 ډي 15 پی 3 خانې لري، 3 صندوقچې 3 اوربیټالونه لري، او اس یو اوربیټال لري. په د هر اوربیټال کې 2 الکترونونه زیدلی شي، خو کولی شو چې یو الکترون هم ولیکو. یعنی په اس ساویه کې د الکترونو اعظمي شمیر 2 ده، په پی کې 6 ده ځکه چې 3 اوربیټال لري، په ډي کې 10 ده، او په اپ کې 14 ده. په هر اوربیټال کې چې 2 الکترونونه شي 14 کېږي. د زده کوونکو موږ تاسې تېره ورځ درس و بیا مو وعده کړې وه چې اوربیټال نه یو څه اندازه بحث کوو. یو اوربیټ ده او بل اوربیټال ده. بعضې خلک یې دې په منځ کې هېڅ فرق نه کوي، دې په منځ کې ډېر تفاوت ده، ډېر فرق ده. نو که قلمونه کتابچې در سره وي ولیکئ چې د اوربیټ او اوربیټال ترمنځ فرق یا فرقونه. ښه زده کوونکو، فرقونه ډېر دي، خو خاص یو څو خبرې زه دې په خاطر کوم چې تاسې هدف ته په ورسېږئ. موږ تاسې د مقناطیسي کوانتم نمبرونو نه وروسته اوربیټال څه شي ته ویل کېږي؟ اوربیټال او اوربیټ ترمنځ فرقونه. داس کې زه زده کوونکو لیکم چې اوربیټال یا اوربایټال هم وتهلی شو، اوربیټال، او بل لاس کې لیکم چې اوربیټ. داس کې مې ته لیکلم د اوربیټال او اوربیټ. زده کوونکو کله چې موږ اوربیټال یایو په خپله د اوربیټال کلمه دا د ځالې معنا لري، ځالې. خو په کیمیا کې مفهوم څه ده؟ هغه ساحه چې د الکترونو د شتون احتمال یې 95% وي، اوربیټال بلل کېږي. د هستې په شاوخوا کې که چیرې موږ په کومه ساحه نه 95% داسې شکمن شو چې ممکن دلته الکترون اوسېږي، دغې ساحې ته اوربیټال ویلی کېږي. ټولو نه په لاندې ډول داسې ویلی شو چې د الکترونو حرکت ساحې ته اوربیټال ویل کېږي. دا اوربیټ چې ده، اوربیټ زده کوونکو، اوربیټ که په لاندې ډول ویم موږ تاسې د اصلي ساویې چې ښیو یا KLMNOP دا مدارونه چې ښیو، دې مدارونو ته یا اصلي ساویو ته چې ویلی کېږي اوربیټ ویلی کېږي. فرض مثال دا یوه هسته که موږ تاسې ومنو، هسته اول مدار K، دویم مدار L، دریم M N O P. دغو مدارونو ته زده کوونکو چې ویلی کېږي اوربیټ ویلی کېږي. او اوربیټال زه وایم چې فرض مثال د پی فرعي ساویه 3 اوربیټالونه لري. یو اوربیټال پی ایکس، پی وائی او پی زیډ. دې ته زده کوونکو اوربیټالونه ویلی کېږي. په خپله
دغه اوربیټ چې دا زده کوونکو اوربیټ دغه اوربیټ له فرعي ساویو څخه جوړ شوی اوربیټ له څه شي څخه له فرعي ساویو څخه تشکیل شوی یا جوړیږي له فرعي ساویو څخه جوړیږي یا جوړ شوی وي څه معنا زده کوونکو دا معنا زه یو سودیم اتم په پام کې نسم اتومي نمبر یو د لیکو چې یو S2 ګوره د اول اوربیټ د دی کې د یو S2 معنا دا چې په د اول اوربیټ کې یوه فرعي ساویه ده په دې فرعي ساویه کې دوه الکترونه دي یعنې یو S2 بیا چې مخکې سم لیکم چې 2S2 2p شپږ جمع دوه وته معنا دا چې 2S2 2p په دویم اوربیټ کې دوی فرعي ساویې دي دغسې کې په خپله اوربیټ له څه شي څخه جوړ شوی ده له فرعي ساویو څخه د اوربیټالونه چې دي اوربیټالونه خپله اوربیټالونه بیا د که چېرته فرعي ساویې موږ وایو چې S P D د فرعي ساویې بیا له اوربیټالونو څخه جوړ شوي دي فرعي ساویې فرض مثال پی فرعي ساویه 3 اوربیټالونه لري ډي فرعي ساویه 15 اوربیټالونه لري په دغه ځای کې دغه د اوربیټونه چې دي دا د فرعي ساویو نه جوړ شوي دي او دا فرعي ساویې بیا د اوربیټالونو نه جوړ شوي دي زه به ورایم چې په دې به پوه شوي وای اوربیټال د الکترونو حرکت څخه ته ویلی کېږي فرعي ساویې مختلف اوربیټالونه لري چې S یو P3 D 15 او F او اوربیټ چې دا خپله د اصلي ساویې چې دي اصلي مدارونه چې دي دې ته اوربیټ ویلی کېږي او دا اوربیټونه بیا له فرعي ساویو څخه جوړ شوي دي فرعي ساویې بیا له اوربیټالونو څخه جوړې شوي دي زده کوونکو زه به ورایم چې انسان روزه به هدف ته رسېدلی وای خو موږ تاسې اوربیټال نه وروسته یو عنوان رسیږي سپین کوانتم نمبرونه سپین کوانتم نمبرونه زده کوونکو یوه دا خبره نه هیرو سپین کوانتم نمبرونه په MS تور سره ښودلی کېږي ممکن تاسې د کرکټ په لوبو کې لیدلی وي چې پلونکی بالر سپین بالر دی یا فاسټ بالر دی سپین کلمه ممکن اورېدلی وي د سپین کلمه د څرخېدلو معنا لري موږ تاسې کرکټ کې زه دومره معلومات نه لرم خو د سپین کلمې نه چې پوهېږم هغه توپ چې په خپل محور څرخیږي دا فرض مثال دا کلم اوس یو توپ ومانئ دا چې کله زه شړم یو خدای حرکت کوي د بیټ په لور یا ویکټو په لور چې سي یو خپله دا مرکر د خپل محور په شاوخوا تویږي د خپل محور په شاوخوا تویدل چې دي دې ته اصل کې چې ویلی کېږي دې څرخېدلو یا تویدلو ته سپین کلمه ویلی کېږي د سپین کوانتم نمبرونه چې دي په MS سره ښودل کېږي دا هغه نمبرونه دي چې تعریف یې ولیکئ سپین کوانتم نمبرونه د الکترون وضعي حرکت په نتیجه کې الکترون وضعي حرکت په نتیجه کې د خپل محور په شاوخوا د خپل محور په شاوخوا جوړیږي که ځمکه وکړو ځمکه دا یوه سیاره ده د لمر چاپېره څرخیږي د ځمکې حرکات د لمر چاپېره دا انتقالي حرکت ده که دا ځمکه فرض کړو دا مرکر مو سره ځمکه د ځمکه په خپل محور هم تویږي د خپل محور تویدل چې دي دې ته وضعي حرکت ویلی کېږي یو وضعي حرکتونه دي یو انتقالي دا نه د جغرافیې استادان ښه پوهېږي خو موږ فقط په دغه ځای کې داسې وایو چې دا سپین چې دا سپین هغه وخت کې رامنځته کېږي کله چې الکترون
وضعي حرکت کوي یعنی خپل محور په شاوخوا جوړیږي. زده کوونکو دې په خاطر چې لږ موږ په دا سپین کوانتم نمبرونه پوه شو یعنی څه معنا په خپل محور پوهېدل څه معنا څه مفهوم کوي. ګوره دا ومنئ چې یوه هسته مو رسم کړه، دا یوه هسته شوه. دې هستې په شاوخوا مدارونه دي. مو سره دا یوه ذره ومنئ چې دا یو الکترون ده. دا الکترون چې کله څرخیږي په دې مدارونو په شاوخوا دې ته انتقالي حرکت ویل کېږي. الکترون دې ځای نه رسي دې ځای ته داسې لکه څرنګه چې ځمکه د لمر شاوخوا څرخیږي په همدې ترتیب سره الکترونونه د هستې په شاوخوا څرخیږي. خو دغه الکترون د خپل محور په شاوخوا هم ګورئ دا تخته پاک دی، ګورئ دا خپل محور په شاوخوا څرخېدل تویږي چې دې ته چې ویل کېږي یو انتقالي حرکت ده، یو د خپل محور په شاوخوا حرکت ده چې د خپل محور په شاوخوا کله الکترون څرخیږي دې ته زده کوونکو سپین ویلی کېږي. سپین کوانتم نمبرونه. د سپین کوانتم نمبرونه کله چې د الکترون سپین کوي یعنی الکترون څرخیږي دا یوه ډېره کوچنۍ مقناطیسي ساحه هم جوړوي. یا داسې ویلی شو چې د الکترون سپین چې کوم ده دا د یوه کوچني مقناطیس په څېر عمل کوي. زده کوونکو مطلب یې داسې ده چې د سپین نمبرونو موږ ته کولی شي د یوه اتوم د مقناطیسي خواصو په هکله معلومات ورکړي. دا چې څه ډول معلومات ورکوي زه یې داسې کې لیکم. موږ تاسې ووایو چې سپین کوانتم نمبرونه هغه نمبرونه دي چې د الکترون وضعي حرکت په نتیجه کې د خپل محور په شاوخوا جوړیږي. بیا هم زده کوونکو داسې ووایو چې د سپین کلمه د څرخېدلو معنا لري. سپین کلمه د څرخېدلو معنا لري. دغه څرخېدل چې دي دا په دوه ډوله دي. الکترون څرخېدل چې دي دا په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله. یو سپین اپ ورته وایي. سپین اپ څه معنا؟ هغه الکترونونه چې په اوربیټال کې جهت پورته طرف ته وي دې ته سپین اپ ویلی کېږي. یا موږ ویلی شو چې د ساعت عقربې مطابق د ساعت عقربې مطابق څه معنا زده کوونکو؟ دا یو ساعت ده، دا ستنې دي. فرض مثال کله چې د ستنې داسې عموم کې ساعتونه داسې تویږي دا د ساعت عقربې مطابق ده. که چېرته الکترونونه حرکت سپین هم د ساعت د ستنې په څېر حرکت و مونږ یایو چې دا سپین اف ده یا د ساعت د عقربې مطابق ده. کله چې الکترونونه د ساعت د عقربې مطابق څرخیږي نو په دې وخت کې مونږ ویلی شو چې سپین یې مثبت یوې پر دوه ده. داسې کې به ولیکم مثبت یوې پر دوه. یو سپین ډاون ده. سپین ډاون زده کوونکو دا معنا کله چې الکترون د ساعت د عقربې خلاف تویږي. فرض مثال د بعضې خلک په د ساعت د عقربې مطابق ګورئ مو سره ومنئ دا یو ساعت ده که نه لکه عقربې داسې تویږي دا د ساعت د عقربې مطابق ده. خلاف دا منئ برعکس دی دې ته د ساعت د عقربې خلاف ویلی کېږي. او په کیمیا کې سپین ډاون کلمه هم متکرول کېږي. هغه الکترونونه چې د ساعت د عقربې خلاف د سپین ډاون یعنې موږ داسې ویلی شو چې په یو اوربیټال کې هغه الکترونونه چې جهت یې ښکتني طرف ته وي دا سپین ډاون دي. یا موږ داسې ویلی شو چې د ساعت عقربې خلاف الکترون د ساعت عقربې خلاف چې په دې صورت کې د سپین قیمت چې ده سپین قیمت به زده کوونکو منفي یوې پر دوه شي. منفي یوې پر دوه شي د سپین قیمت ده. په هغه صورت کې کله چې الکترون د ساعت د عقربې خلاف حرکت کوي. اوس درسم لیکو چې د سپین نمبرونو
موږ ته د اتوم د مقناطیسي خواصو په هکله هم معلومات ورکوي. زده کوونکو دغه ځای کې زه دوه اتومونه لیکم. دې دوه اتومونو نه مو هدف چې ده دوې خبرې دي. یو ډایا میګنیټک ده، یو ډایا میګنیټک اتومونه دي، یو پارا میګنیټک دي. پارا میګنیټک یا پارا میګنیټیزم هم ته وایي. ګوره ډایا میګنیټک څه معنا، پارا میګنیټک څه معنا. که چېرته د یو اتوم د اوربیټالونو کې چې کوم الکترونونه دي د دې ټولو الکترونونو د سپین مجموعه صفر شي، موږ یایو چې نوموړی اتوم ډایا میګنیټک دی چې په مقناطیسي ساحه کې به دفع کیږي. او که چېرته د یو اتوم د سپین نمبرونو مجموعه صفر نشوه، موږ یایو چې اتوم پارا میګنیټک ده چې په مقناطیسي ساحه کې به د جذب وړتیا لري. زه اوس یوه بیلګه لیکم. که زه ولیکم زده کوونکو نایتروجن اتومي نمبر یې اووه ده، معنا دا چې اووه الکترونونه به لري. لیکو چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی. اووه الکترونونه دي، دوه جمع دوه څلور، درې پوتې دي. دا اووه شو. دغه اس چې ده دا یو اوربیټال لري، دا اس یو اوربیټال لري، او دا پی درې اوربیټال لري. موږ دا وکسې ګوره دوه الکترونه، اس کې دوه الکترونه، پی کې درې الکترونه، یو دوه درې. زده کوونکو دې ته ان پیرډ الکترون لیکي، یعنی جوړه شوي الکترونونه نه دي، سنګل دي، یعنی په تاکا شکل دی، په تاکا شکل دی. ګوره موږ تاسو ویلي وو هغه الکترونونه چې جهت یې سات د اقرابي مثبت یوې پر دوه، چې سات اقرابي خلاف منفي یوې پر دوه. دا کیس ونه لیکو، فقط که اخري مدار نه محاسبه وکړم صحیح ده، خو تاسو پیدل په خاطر مې دا وکړه. دې الکترون جهت پورته طرف ته ده مثبت یوې پر دوه، دې الکترون جهت ښکته طرف ته ده منفي یوې پر دوه. زده کوونکو داسې کې وکړئ. الکترون چې کله جهت پورته طرف ته وي نو معنا دا چې سپین نمبر به مثبت یوې پر دوه وي. وکړئ دا هم مثبت یوې پر دوه، مثبت یوې پر دوه. زده کوونکو مثبت یوې پر دوه، منفي یوې پر دوه ختمي، دا یې دې سره ختمي. دا چې کله سره جمع کړو دا به مساوي شي. دوه خپله لیکو، مخرجونه چې کله مساوي وي صورتونه مستقیما سره جمع کوو، یو جمع یو، دوه جمع یو، درې، درې پر دوه. یا داسې هم لیکلی شو چې مثبت منفي یو صحیح یوې پر دوه. دا یې د سپین نمبرونو چې شوه مجموعه شوه. اکه وکړو زده کوونکو د نایتروجن اتوم د سپین نمبرونو مجموعه صفر نشوه. موږ تاسو ویلي وو کله چې صفر نشي معنا دا چې نوموړی اتوم پارا میګنیټک ده، یعنی معنا دا چې په مقناطیسي ساحه کې جذبېدلی شي. یا که فرض مثال زه ولیکم چې زده کوونکو ارګون دا فرض مثال اتومي نمبر څومره ده؟ 13 ده. لیکم چې سار نه به ټول الکتروني ویشته وکړم. یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی شپږ، درې اس دوه، درې پی شپږ، دوه څلور شپږ لاس 12 الکترونه فرا شول. موږ تاسې فقط اخري مدار سره کور ته اس یو اوربیټال لري. زده کوونکو موږ تاسې دا په کوانتم نمبرونو کې ډېر منظم پوه شو. په دې اوربیټال کې دوه الکترونونه دي، پی درې اوربیټالونه لري، یو دوه درې. په هر یو کې شپږ الکترونه دي، دوه درې څلور پنځه شپږ. دې ته زده کوونکو چې ویلی کېږي دې ته پیرډ الکترون ویلی کېږي یا جوړه الکترونونه دي. په ټولو اوربیټالونو کې الکترونونه جوړه الکترونونه دي، ډبل ډبل دي.
که چېرته ایدې الکترون چې جهت پورته طرف ته دی دې په ځای زه ولیکم چې مثبت یوې پر دوه ایدې په ځای زه ولیکم چې منفي یوې پر دوه ایدې په ځای ولیکو چې مثبت یوې پر دوه منفي یوې پر دوه زده کوونکو ډېر وخت لفظوي کوو خو موږ پوهېږو چې یو مثبت یوې پر دوه ده بل منفي یوې پر دوه ده د خپلو منځو کې ټول سره خلاصېږي نتیجه به څه شي د سپین نمبرونو مجموعه به صفر شي کله چې د سپین نمبرونو مجموعه صفر شي یعنی په ټولو د اوربیټالونو کې الکترونونه جوړه شي معنا دا چې اتوم به ډایا میګنیټیک وي په مقناطیسي ساحه کې جذب وړتیا به نه لري هغه به ریپل کېږي یعنی دفع کېږي به خو زده کوونکو دا اوس پین کوانتم نمبرونه چې تاسو په مخکې مو عرض کړل د کوانتم نمبرونو موضوع ټوله منافع ته ورسېده او انشاءالله نوي موضوعات او نوې به خبرې کوو بحث به کوو انشاءالله تاسو به موږ همت کوئ موږ به خپله ټاکه ټوکه کوو ترتیب سره به څو وخته انشاءالله زه به واریم چې هدف ته به رسېږو تاسې کامیابي او روغ صحت دا یې موږ هیله ده کامیاب و بریالی و سربلند.